قمر په ژمي کې 1,123.88 ډالر چیرته مصرف کړل؟ دا پوښتنه باید موږ نن جواب کوو. الحمدالله ثم الحمدالله چې موږ داسې بااحساسه ورونه خویندې په داخل د افغانستان کې او بیرون د افغانستان نه لرو. او الحمدلله زمونږ پارتنران چې ژمي ته موږ ته کومک راولېږو او ستاسو کومکونه او ستاسو امانتونه موږ په 14 ولایتو کې چې هغه ولایتونه چې ژمي کې ورته ډېر سخته وه هغوی ته م ورکو. همیشه دپاره ژمی د غریبانو ته ډېر زیات سخت وي، ځکه هغوی فقط نه باید د خپل د ګېډې تشویش ولري بلکې د ځان ګرمولو همچنان. نو دا مه هېروه چې تا د هغوی مشکل حل کو او صدقه ته ورکړه، الله به حتما ستا مشکل حلوي او انشاءالله حل کړی به وي. په دې ولایتو جمله کې کابل و، قندهار، زابل، غزنی، پکتیا او زمونږ ښایسته نورستان، جلال آباد، بامیان، پنجشیر چې ډېر ښایسته ځای دی، کاپیسا او تاریخي هرات او بغلانو. دا کومک خو موږ هغوی ته ورکو او الحمدلله دې کومکونو نه ګټه اخیستې ده. ورونو خویندو، څو ورځې بعد د رمضان مبارکه میاشت ده چې ډېره مبارکه میاشت ده. عبادات پکې څو چنده حسابېږي، صدقه پکې څو چنده حسابېږي او چې ته هر عمل کې الله ته ډېر زیات نږدې وي. نو موږ انشاءالله بیا هم په رمضان کې ټولو نه دا خواهش کوو چې یو ځل بیا موږ انتخاب کوي چې ستاسو امانتونه موږ بېوزلو ته ورسوو. قمر مختلف زکات الیجیبل پروجیکټس لري چې فقط زکات پیسې پکې مصرفېږي. قمر ګرم افطار ډوډۍ به ورکوي په مختلفو ولایتونو کې کم سے کم 10,000 کسانو ته چې اوس نه پلان کې دي. انشاءالله کومکونه زیاتېږي موږ زیاتو، درستخان به اوار وي او هغه مظلوم ورونه خویندې شفخانو کې مختلف ځایونو کې خپل مریضانو سره او په غربت سره مصروف دي، هغوی به تیار ډوډۍ ته راځي او خپل انشاءالله افطار به موږ سره یو ځای کوي. که غواړئ چې دغه اجر هم لاسته راوړئ څنګه چې ژمي کې لاسته راوړی دی، نو بیا یو ځل بیا تاسو کولی شئ چې موږ ستاسو امانتدار انتخاب کوئ چې دا امانت ستاسو موږ خلکو ته ورسوو. او ډېر اسانه لار ده په دې خبره سئ چې قمر خپل آنلاین پیمنټ ګیټوی لري. کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ، ماسټر کارډ، پیپال، میسټرو، همچنان آیډیل، هر پیمنټ آپشن چې لرئ ایبان باندې خپل پیسې ورکولی شئ، په حواله یې ویسټرن یونین رالیږلی شئ. او هغه ورونه خویندې چې په افغانستان داخل کې دي هغوی کولی شي د هر یو نمایندګي د ام پیسه، ام حواله، همچنان د اتصالات ته لاړ شي او په دې نمبرو ته د پیسې راولېږي. که څه پوښتنه لري حتما زموږ ویب سایټ یې موږ سره چټ کولی شي او که غواړئ وټساپ باندې تماس ونیسئ نو انشاءالله دا نمبر دی. ورونو خویندو، راځئ چې یو بل ته موږ لاس ورکو تر څو پورې غربت د افغانستان نه بنیادي ډول باندې ختم کړو. او بل دا ته زه ویلی شم چې زکات ورکول په موږ فرض دی، انتخاب نه دی. او صدقه به ستا مقام په جنت کې زیات دی. که غواړې هم جنت وګټې او هم دنیا کې ښه ژوند ولرې نو حتما د بل مسلمان غور وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.